سلامونه وخت مو بخیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو خبرونو ته مو زه بریالۍ فیضي هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلېګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تېره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 11 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل شوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل شوې قابلېګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیايي خدمات وړاندې کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ویلي چې د افغانستان او حکومت یې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او په خبره یې افغان نجونې حق لري چې تر شپږم پورته ټولګیو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دغه ادارې له نوي افغان حکومت غوښتي چې پر دې مسله دې ژر تر ژره سره سلا شي ځکه د تعلیمي کال وخت په کمیدو دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې تر دې وړاندې هم ویلي وو چې نوی حکومت دې پر ژمنو عمل وکړي او اجازه دې ورکړي چې افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي. افغان حکومت بیا وایي چې ډېر ژر به په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي او په خبره یې ښوونځي تړل شوي نه بلکې د ځینو ملاحظاتو له امله ځنډ پکښې راغلی دی. د افغانستان اسلامي امارت بهر ته د څارویو پر صادراتو بندیز لګولی دی. د اسلامي امارت سوداګري او صنایعو وزارت وایي چې دا پرېکړه پرون د سوداګري او کرنې وزارتونو د استازو ترمنځ ناسته کې وسوه. د سوداګري وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د دواړو وزارتونو استازو پرېکړه کړې چې په ګډه به له امنیتي مسؤلینو وغواړي چې بهر ته د څارویو د صادراتو مخنیوی وکړي. سرچینې دا نه دي ویلي چې د څارویو پر صادراتو ولې بندیز لګول شوی، خو تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکول کېدل چې له هېواده څاروي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران ته قاچاق کېږي چې دې چارې په کور دننه د غوښو بیې لوړې کړي دي. او په وروستیو کې دا لرو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو له لومړي وزیر نفتالي بینټ سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه هیواد ته د سفر بلنه یې منلې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو لورو د ایران او ایران پلوو وسلوالو له لورې سیمې ته په متوجه ګواښونو او ګډو امنیتي ستونزو خبرې کړې دي. په دې تړاو خپره سوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې بایدن له اسرایلو سره پر ملاتړ ټینګار کړی او د دغه هیواد د هوایي دفاعي سیسټم د پیاوړي کولو لپاره د $1 میلیارډ مرستې اعلان هم کړی دی. بایدن اسرایلو ته د سفر بلنه په داسې حال کې منلې چې د فلسطیني معترضینو پر وړاندې د اسرایلي اشغالګرو وروستیو بریدونو او ظالمانه چلند په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. دا ولکه د هر ژوندون څخه د دې ساعت لنډ خبرونه هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.